سیر سلام پیش کوو موږ یایي چې که څوک ښه د وطن سره څوک ښه د خور سره څوک ښه په امن مین وي هغه باندې ټول زده کړئ چې سینې پوندې یې ګلۍ وویستلې مرغه په میدان وستي سابونه په میدان وستي تر هغه پورې وستي چې دغه بني ګل ته د بني ګل په وجه پښتونخوا وطن ته امن نه وي راغلی دا بني سیري دا لوی پیاوړی تاریخ لري دلته که څوک د عدم تشدد په فلسفه د دغه وطن خبره کړې ده دا خلک ورسره تللی دی د وي سره لوړ مثالونه دي وجدت تاریخ ته میږ نڅي بچا خان چې کله افغاني ته راغی د باني ولسي ملاتړ وکړ د باني ننګیالی کوم ورسره وویل خو یوه خبره بله هم شته بیا چې کله فقیر اپي باني ته راغی بیا که د ټیپاک یا د غره ته چګولې بیا دا باني ځای کو د دغ باني ننګیالی کو ملګري ډېر مجلس وکړ د موږ موقف ډېر کلیر دی د موږ مرکزي مشر حاجي عبدالصمد خان د توسو زاره دی موږ خپل مشرون ته ویلي دي چې مشرون د فیصلې دي ځوانون د میرچې دي موږ د میرچې خلک یو موږ په سینې ګلۍ خورو توسو فیصله کوي راډیو موږ بندوي مونه ته موږ شکېږي چې ټوله فیصله توسو وکړه ملګري د بانو ننګ د بانو پښتونولي د بانو کردار دا د موږ خولې ډېره وړوکې دي د بانو ننګ غوندې غږول د بانو په قربانۍ غوندې غږول دا د موږ د وس خبره نه ده خو یوه خبره درته که د بانو ننګیالی ځوانانې دغه ځوان د کوم دپاره د دغه وطن دپاره څلور کاله مخکې د امن په کیسه جیل ته تللی و نن زه د بانو ځوانان ته وایم چې دا سهار دا د بانو د ځوانونو د دغه خوره دی دا سهار د بانو د کور دی انشاءالله د غوړ د حق دپاره خو د بانو دپاره دا سر زه قربانوم د افغانو په عالم مشترک کمپنیز وکړي ملګري د موږ کوشش وه چې موږ په اول ورځ باندې راشي خو تاسو ته موږ د واقعیت نه خبره وای د موږ ډېر ګرون ملګری د موږ د سنګر ملګری ګیلمن وزیر چې دغه ریاستي ادارې ډېر په جبر سره شهید کړ په فتحخوا باندې راست وي د موږ تاسو روایات دي مشر منظور پښتون هلک شلمن وروته نن د موږ د لر بر افغان وطن مشر منظور پښتون ورته ورته خوښ دا پیغام وکړو موږ د شپې په 3 بجې تقریبا د پېښور نه راوتي د ډېر د لرې لرې وطنونه مشرونه تلل فتحې یې ورته کړې ورته د ګیلمن پنیه ورسره نسته وه خو د مشر دا پیغام دی چې کله دلته تاسې امن پسونه راوایست دغه د پنجابي ریاست دغه د پنجابي کوچ چې تل یې د پښتنو مینه کیا کړې دي د موږ د بني ګل په ځوانون باندې یې ګلۍ وچلولې مشر منظور پښتون په ټول پښتونه ژغ وکړ چې نن په احتجاج راځو نن تاسو په احتجاج راوځئ د وزیرستان نه واخله تر سوات پورې د سوات نه واخله د جنوبي پښتونخوا د کوټې پورې په احتجاجي نه خلک راوړئ مشر ورکوي خدای پیغام راغلی چې د بانو کوم کیه فیصله وکړه اول ګلۍ د مشر منظور پسې نه باندې وظیفه کیسه इसके पीछे ملګرو په حالات باندې مجلس وشو په معذرت سره ډېر په بخښنه سره څوک یې چې موږ داسې راوکړه څوک یې چې موږ داسې راوکړو دا احسان راول نه دي دا د موږ فرض دي انترس او ته د سنت په ټول حق ادا کوي حنیف یې د موږ په حق ادا کوي دا ځوانونه په پرمت ادا کوي
احسانات نشته ټول کې نسل په موږ باندې فرض دي د دغه خوله په موږ فرض دي په موږ د هغې چا هغې نیکونو دا روایت راته پکې وي چې هغې په دا خوله باندې په دغه وطن باندې د ننګ ژوند کړی دی د غیرت ژوند یې کړی دی موږ په دغه خوله باندې په دغه وطن باندې د ننګ ژوند کې د غیرت ژوند وکړي د پښتونولۍ ژوند وکړي ملګرو په طالب منګز وشو په ګوډ وشو په پیډ وشو نه پیډ شته نه ګوډ شته دا د پاکستاني اسرائیل د پاکستاني مایي د پاکستان پیډ دا ګوډ دی دا پیډ دی دا هر څه دی او کنه په دغه وطن هېڅ قسم طالب نه مني هېڅ قسم څه داسې پاکسي مزید نه مني میشتاجی چه کشنیه کشنیه جاگه بالتاز جاگه احساسات نشر کنولی دبانی تاریخ لیتا پاتا دو چه دانی دوانی پیسران کریده پس کن خوالتا موزود کرنده داره جوانون اخبارسانی قربان کریدی ملگره درموده مشروع همستی آغا مجلس کو خود کمیټه اعلان وشو د دغه کمیټې په ځان کښې یوه خبره ورچوه چې په لومړیو کې د بنګل د خورې د موږ د وطن ځوانو چې تعلق د پیچیان سره دی نیول یې د لاس کسان دي په وړاندې اخلص کو دغه خلک به موږ کې نه ابګرېږي چې دغه دي یو ژوند وسوکړو څپاکي ژوند دغه خلک وایي چې په موږ باندې دغه خلک راولي هیڅ دیوالونه رانکړي دي دا دیوالونه ټول دي دا د دغه عوامو دي د دغه عوامو په ټیکس جوړ شوي دي د دهشتګرد راته بندوي د دغه پښتانه کورونه دران کړي دي تو غدار جمهور مشرف چې د پاکستان عدالت غدار کړی دی ډکلیئر کړی دی په والله بالله سوچ وکړه د دغه ځوانونو جذبات ته خو د اوس کنټ مخکې دیوالونه ته لګولي دي چې د هول پاکستان پوځ راولي د هول هوټلي تکاتور ته د غبانو کوم د دغه ځوانونو مخه نه ویني موږ یې چې اوس همکادو در سره د دغه خلک د دغه ولس چې څومره هم په شا طریقې ته مطالبات منول شي کندا زه یقین دانو سره په یقین سره چې د باندې تاریخ نه ته خبر یې دا ځوانونو نه وي خبر انشاءالله چې دا کیف دا دغه وړه خبره زموږ د حکوم دپاره د دغه ځوانونو دپاره په یوه ملت کې به ونیول شي د پښتونخوا Zoi nefta څخه یې نفسي د اشتانه ملګری خپل جذبې خپل حوصلې خپل استقامت انشاءالله د یوه زورور په مخ شوی نه بایلي دا ساري او متاوي خو انشاءالله ټیټاوي مې نه ورته ټیټاوي یې سره نه خوره باندې د نن ژوند کې د رات ژوند وکړي د هر ظالم د هر جابر سترګې अचानक से हमारे जवाब रुक गए ये जो देश इसके पीछे वर्दी है 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 مشهور الله خبر درکاته
दहशतगर्द 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 दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, दहशतगर्दी है। इसके पीछे वर्दी है। इसकी बला रोके या अफगान या अफगान या अफगान तेरा मनना तेरा शुक्रिया खबर दर्जा का मशहूर चर्चा के